الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. دوستانو، فاروق اعظم یم. په تیر څلورم پیغام کې مو په اسلامي نظام کې د شورا خبرې وکړې. په اوسني پنځم پیغام کې په اسلامي نظام کې د شورا پر ګټو باندې بحث کوم. شورا ډېرې ګټې لري او ځینې یې دلته ذکر کوو. اول، مناسبه پریکړه کول. په شورا کې نظرونه او تجربې راټولي او تبادل کیږي چې د یوې موضوع په اړه د سمې او مناسبې پریکړې لپاره مرسته کوي. دلته د ملت مختلفو برګنو ته اجازه ورکول کیږي چې د بحث لاندې مساله له مختلفو زاویو وڅېړي او وایه ارزوي، د خلکو له ونډې او نظریاتو ګټه پورته کړي او له دې لارې مشر او حکومت ته توان ورکړي چې د ټولو عواملو، محدودیتونو، ګواښونو او فرصتونو په پام کې نیولو سره ښه او مناسبه پریکړه وکړي. د ګډ نظر او تفاهم وده. شورا د خلکو ترمنځ تفاهم، همغږي، یووالی او تساند رامنځته کوي، ځکه چې هر اهل رایه او د فکر سړی په ملي مسایلو کې د خپل نظر شریکولو فرصت لري. یو د بل نظر اوري، زغمي او د ګډې فیصلې کولو او هغې ته د احترام استعداد په ځانو او ټولنه کې روزي. شورا په حکومتولۍ کې د خلکو ګډون هڅوي، تقویه کوي او ګډ مسؤلیت تضمینوي. د غلطیو مخنیوی. کله چې یو کس یوازې پریکړه کوي، د غلطۍ احتمال یې زیات وي، خو د شورا په پایله کې مختلف نظرونه څېړل کیږي چې د ستونزو او غلطیو د کمیدو سبب کیږي. د خپلوۍ احساس. په شورا کې ګډون خلک د خپل هیواد په چارو کې د مهم رول لوبولو احساس ته هڅوي. د شورا په بهیر کې د خلکو ګډون هغوی ته انګیزه او ډاډ ورکوي چې حکومت او اداره خپله ده. دا د دې سبب کیږي چې هغوی د پریکړې په عملي کولو کې مثبت کردار ادا کړي او د هغې په تطبیق کې په ټینګه مرسته وکړي. د اعتماد او باور زیاتوالی. د شورا د لارې په ټولنه کې عدالت، مساوات، انساني کرامت تامین کیږي او د خلکو ترمنځ پر نظام باور او اعتماد پیاوړی کیږي، ځکه هر څوک ځان د نظام برخه ګڼي. ابتکار او نوښت او تخلیق ته زمینه برابرول. کله چې د اهل علم و مسلک مختلف ذهنونه چې قرآن کریم ورته اهل ذکر ویلي دي د یو موضوع په اړه څېړنه وکړي، بحث وکړي، تتبع وکړي، نو نوي نظرونه او تخلیقي حل لارې را پیدا کیږي. د ځوان نسل مبتکره تربیه. کله چې د وطن پوه او اهل خبره کسان په شوراګانو کې پر مسایلو باندې آزاد علمي څېړنه او بحث کوي، ځوانان تشویق او تربیه کیږي چې د ملي مسایلو سره دلچسپي پیدا کړي او په دا فکر ځانونه تیار کړي چې سبا دوی ته د ټولنې د خدمت مسؤلیت سپارل کیږي. سره مرسته. شورا د ښه حکومتولۍ او په هغه کې د شفافیت سره مرسته کوي او په دې ډول د خلکو اعتماد پر حکومت ډیریږي. د استبداد مخنیوی. شورا د دستجمع فیصلو یو میکانیزم دی چې ولس ډاډه کوي مشر مستبد رایه نه دی، بلکې د دوی له لارې د ولس نظریاتو ته احترام لري. د شورا موجودیت او مؤثر فعالیت ولس مطمئن کوي چې مشر او چارواکي له سمې لارې نه اوړي او په هیواد کې استبدادي او دیکتاتور نظام نه قایمیږي. د مشورې اسلامي ارزښت پلي کول. دا بله ګټه ده. شورا د اسلامي نظام یو مهم اصل دی او د شورا د ترسره کول د دیني ارزښتونو د پلي کولو او د الله تعالی د رضا ترلاسه کولو سبب کیږي. د شورا په تدبیر سره ملي ګټې کیږي، ملي مسؤلیتونه اجرا کیږي، په تصامیمو کې د صلابت او د چارو په اجرا کې شفافیت ترسره کیږي او د دې وڅنګ ته بیا یو دیني وجیبه هم ترسره کیږي، ځکه شورا یو دیني امر هم دی. شورا په قرآن کریم کې. په قرآن کریم کې د شورا ذکر په آل عمران صورت کې وشاورهم فی الامر او د اشورا په صورت کې د امرهم شورا بینهم په صراحت راغلی دي، خو په ځینو ګڼو آیاتونو کې د شورا ذکر مستقیم یا غیر مستقیم سوی دی. مثلا الله پاک د انسان د پیدایښت په باره کې د ملایکو سره مشوره کړې ده، انی جاعل فی الارض خلیفه. ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره د هغه د ذبح په باره کې مشوره وکړه.
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ملکه سبا د خپلو درباریانو سره مشوره وکړه. قالت یا ایها الملأ افتوني في امر ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. فرعون د خپلو سایرانو سره د موسی علیه السلام په مغلوبولو کې مشوره وکړه. د مصر باچا د خپل خوب په باره کې د خپل درباریانو سره د خوب د معبرینو سره مشوره وکړه. یا ایها الملأ افتوني في رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون. صدق الله العظیم. شورا په احادیثو کې زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کارونو کې ډېره مشوره کوله. د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها او ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې حضرت صلی الله علیه وسلم تر هر چا ډېر په کارونو کې مشوره کوله. د شورا پر اهمیت ډېر احادیث روایت شوي دي چې یو شمېر ما دلته له صحیح ستو څخه کنز العمال، طبراني او المستدرک را نقل کړي دي. شورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې مثالونه د اذان په وخت کې په اوله هجري کې د اذان په باره کې مشوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. په دوم هجري سنه کې د بدر په جنگ په باره کې مشوره وسوه چې جنگ به وکړو که نه. د جنگ میدان پر تعین مشوره وسوه. د بدر د اسیرانو په باره کې مشوره وسوه. په دریم هجري سنه کې د احد د جنگ په باره کې مشوره وسوه. په پنځم هجري سنه کې د احزاب د جنگ په باره کې مشوره وسوه. پنځم هجري کې همدا رقم د احزاب د جنگ په جریان کې د بنو غطفان له مشرانو سره د یو تړون په اړه مشوره وسوه. په شپږم هجري کې د افک په پیښه کې مشوره وسوه. د حدیبیه په تړون کې چې په شپږم هجري کې په هغه باره کې پیغمبر علیه السلام مشوره وکړه. په اتم هجري پیړۍ کې د حوازن د اسیرانو په باره کې شورا وسوه. د یمن د والی په توګه د معاذ بن جبل د ټاکلو لپاره شورا او ډېر نور داسې مثالونه دي چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم مشورې کړي دي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم د ښځو سره مشورې کړي دي. مثلا د بیبي خدیجې رضی الله عنها سره په ډېرو کارو کې مشورې کړي دي. دویم عقبه کې د اهل یثرب د ښځو سره مشورې وکړې. په حدیبیه کې د ام سلمه رضی الله عنها سره مشوره وکړه. حبشې ته د نارینو سره د ښځو د معاشرت په موضوع د هغوی سره مشورې وکړې. ډېر نور مثالونه شته. خلفا راشدینو په وخت کې مشوره شورا څنګه وه؟ ابوبکر رضی الله عنه وخت کې کله چې به ابوبکر رضی الله عنه له کومې ستونزې سره مخ سو نو د هغې حل لپاره به یې په قرآن کې کتل. که یې حل نه موندی نو به یې په مورد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ور یاداوه. که یې هلته هم څه نه موندل نو به یې له خپلو مشهورو او جندارو صحابو کرامو سره مشوره کول. بیا به یې د هغو فیصلې عملي کولې. ابوبکر رضی الله عنه د زکات مانعینو سره د جنگ په باره کې د قرآن کریم د راټولېدو په مورد کې او تر ځان وروسته د خلیفه په باره کې د صحابه کرامو سره مشورې کړي دي. دا یو مثال، څو مثاله دي. عمر رضی الله عنه په هر کار کې د مشوره کول او مشهوره خو به د انتخاباتي شورا د مفهوم بنسټ ایښودل دي. هغه لومړی کس و چې د امت د مشر د غوراوي د پاره رسمي شورا جوړه کړه. هغه 6 کسان: عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبید الله، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف او زبير بن عوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین وټاکله. عمر رضی الله عنه دغه 6 کسانو ته هدایت وکړي چې په خپلو منځو کې هغه څوک وټاکي چې دوی د امت د مشرۍ تر ټولو مناسب کس ګڼي. عثمان رضی الله عنه په وخت کې هم هغه ډېره په هر کار کې مشوره کول. طبري روایت کوي چې عثمان رضی الله عنه په خپل لومړي وینا کې وفرمایله چې تاسې واورئ او مسلمانانو، زه د 2 تیرو خلیفګانو پیرو یم، نه د نوې لارو موندونکی. پوه سئ، زه 3 ژمنې کوم. وروسته له دې چې د قرآن او سنت پیروي کوم، زه به هغه ټولې فیصلې منم چې مخکې له ما د ګډ توافق له مخې سوي دي. زه به یوازې په هغو مسایلو کې د مشورې له لارې نوې لاره لټوم چې لا پرېکړه نه وي پکښې سوې. عثمان رضی الله عنه د قرآن کریم د راټولېدو په باره کې د ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها په شمول د ډېرو صحابو کرامو سره مشوره وکړه. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه
هغه کله چې بغاتو د حضرت عثمان رضی الله عنه تر شهادت وروسته د علي رضی الله عنه پر کور راوګرځېده او هغه د خلافت په قبلولو مجبوراوه. هغه د بغاتو ونه منل بلکې مشوره یې وکړه چې آیا دغه عهده قبوله کړي او که نه. الحاکم په مستدرک کې نقل کوي چې علي ابن ابي طالب ته وویل سوه د ژوند په اخر کې آیا ته به خپل ځایناستې وټاکې؟ هغه وفرمایل د الله رسول الله خپل ځایناستې ونه ټاکه نو زه به یې هم ونه ټاکم. که الله خلکو ته خیر غواړي نو هغه به دوی وتوانوي چې خپل منځ کې تر ټولو غوره کس وټاکي لکه څنګه چې د دوی لخوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته غوره کس وټاکل سو. شورا د حدیثو د امامانو او مفسرینو له نظره امام بخاري شورا ته د اهمیت په سبب په خپل صحیح کې یو پوره باب و امرهم شورا بینهم جوړ کړی دی. امام ابو داود او امام ترمذی د شورا د موضوع په اړه خاص بابونه لري. امام جلال الدین سیوطي په خپل کتاب الخصائص الکبرى کې یوه برخه لیکلې چې د مشورې اړتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانګړتیا وه. ابن تیمیه ویلي شورا د هر رهبر لپاره اړینه ده. الله خپل رسول ته امر کړی دی چې دا عملي کړه. ابن کثیر وایي په قرآن کریم کې د لمانځه او زکات ترمنځ د شورا یادونه د شورا د اهمیت او وجوب ښکارندوی دی. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون. اندلسي مفسر ابن عطیه وایي شورا د اسلامي قانون شریعت له اساساتو څخه ده او یو لازمي حکم دی. هر هغه څوک چې د عامه واک لرونکی وي او د پوهو لرونکو او د خدای څخه د بیریدونکو خلکو څخه په کارو کې مشوره نه اخلي په دې کې هیڅ اختلاف نشته چې باید له مقام څخه لرې سي. د شورا شالید سابقه د راشد خلیفګانو تر دورې وروسته د اسلام په سیاسي نظام کې د امت او شورا کردار پیکاسو. معاویه رضی الله تعالی عنه په خپل ژوند کې خپل زوی یزید ته بیعت واخیست او په دې ډول پخوانی منحط قبیلوي نظام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او راشد خلیفګانو متروک کړي او مدني مسیر ته بدل کړي بیرته راژوندی کړي. یو شمېر جلیل القدر صحابو یې مخالفت وکړي خو هغه د قدرت پر سر په بیا جنګونو وویرول. په دې ډول منحط قبیلوي ذهنیت د مترقي متمدن خلافت تر عنوان لاندې حاکم سو. دلته مشرتوب میراثي سو، یعنی که به یو پلار مړ سو زوی یې ولو نالایق و هغه به باچا و. ډېر په اموي ټول دوران کې یو کس خو عمر بن عبدالعزیز خوندي سړی هغه هم 3 کاله پیدا سو. نور خو رقم خلک راتله ښه و بد راتله. که څه هم په اموي دور کې مسلمانانو ډېر فتوحات وکړه خو د نظام سر چې خلیفه و مشرتابه و په سیاسي لحاظ روغ او فعال پاتې نسو. د قدرت پر سر جنګونو او د حاکمانو استبداد نظام کمزوری کړي. د خلکو ملاتړ له نظام څخه ورځ په ورځ کمیدی. عباسیان پر امویانو په دې حجت راپورته سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدینو لارې چې شورا و د امت رضا و پریښوه. عباسیانو په زور له امویانو قدرت ونیوی. عباسیانو ته مطلق العناني خوند ورکړي او د امویانو په شان ملوکیت او موروثي قیادت د خلافت تر عنوان لاندې ادامه ورکړه. عباسیانو د امویانو په مقابل کې د خپل بغاوت د توجیه لپاره یو نوی فقهي منفي او مضر ابتکار هم وکړي او هغه دا چې استغلاب د قدرت د نیولو او دوام یو مشروع طریقه وبلل. هغه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او راشد خلیفګانو مردود ګڼلې وه. څرنګه چې علماو کې سیاسي تنسیق نه و نو د خلیفه لخوا د قدرت د دغه غصب په مقابل کې د جمعي اعتراض نه سوی کولی او یو انفرادي اعتراض د مشر لخوا د هغه د قهر سره مخ کېدی. نورو له بیرې غږ نه کاوه. استغلاب او استبداد ملګري سره روان وه. په مرور زمان د ټولنې تربیه داسې جوړه سوه چې د اسلامي نظام کښتۍ به خلکو لیده چې غرقېده خو د غږ د اوچتولو جرأت په چا کې نه و. که به چا د امیر یا خلیفه په مخ کې د نظام د بهبود لپاره یو داسې خبره وکړه چې هغه به د مشر د مستبد مزاج سره برابره نه وه مشر به هماغه مصلح کس د نورو په مخ کې د دین په څپېړه ووهه او ورته وبه ویل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. دغه سبب دی
چې د عباسیانو تر 5 پیړۍ ډېر په اوږد حکومت کې چې په زرو فقهي کتابونه ولیکل سوه د اسلامي نظام پر سیاسي جوړښت د قدرت پر سوله ییز انتقال او په حکومت کې د امت پر ونډه ډېر کم څه موندل سي. دا ځکه دغه مهم حیاتي کار ته حاکمانو د خپل انحصاري او مستبد مزاج په سبب مخ نه ورکاوه. تاسې تاریخ وګورئ، عباسي خلیفګانو ټول هغه د دین امامان او د امت اسوه او قدوه کسان بندیانو تعذیب کړي دي چې د مستبد مشر د مزاج خلاف یې د حق خبره کړې ده. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، امام ابن تیمیه، ابو بکر رازی، ابن رشد، امام سرخسی او نور ډېر دای مثالونه دي چې شکنجه او تعذیب او بندیان سوي دي. تر هغو نورو پاچایانو ملکانو هم همدا کار کړی دی. د دغه فکري او سیاسي اختناق په نتیجه کې چې د یوې قوي شورا د نه موجودیت څخه ناشي و، د نظام قیادت ناکاره او د مسلمه امت سر مفلوج سو، څو بالاخره د داړمار چنګیز په یوه لغته د مسلمانانو عظیمه واکمني چې په نړۍ کې ساری نه و داسې دړې وړې سوه چې تر ننه یې بیا قد ساز نه کړی سوی. یو وخت خو داسې منحت حال پر مسلمانانو راغی چې ټوله اسلامي نړۍ له اندونیزیا تر مغربه پورې د هغو اروپایانو په استعماري منګلو کې وه چې علم او تمدن موږ ورښولی او موږ ته یې باج راکاوه. اوس هم زموږ وضع په یو بل شکل هماغسې ده لکه وچ او د نړۍ په ساته د مسلمانانو حال ډېر افسوس دی. دا اوس هم هغه اسلامي هیوادونه چې اوس لږ ارام دي نسبتا د غرب په ملاتړ او د هغو د سیاست په سبب آرام ساه اخلي. که همدا نن د خلیج د ارام او آبادو هیوادو له سره د امریکا او انګلیس لاس لرې سي، تصور وکړئ د څه ناورین سره به مخ سي. همدا اوس په اسلامي دنیا کې یو ډول استبداد د دین په نامه پر مسلمانانو د خپلو حاکمانو لخوا مسلط دی. هر مشر وایي چې زه اسلام ته مخلص او د دین د احکامو مطابق د ولس خادم یم، خو همدا مشر د هیواد په سیاسي میدان کې ولس نه پرېږدي چې لازم کردار ادا کړي، حتی اواز جګي. یعنی خادم د هیواد په سیاسي میدان کې لکه غاړه توپک په لاس یا کتاز ولاړ دی، خو مخدوم یا ملت په صحنه کې نسته. نو ځکه نن مسلمانان تر ډېره د خپلو مستبدو مشرانو په سبب په ټوله نړۍ کې وروسته پاته او ذلیل دي. دوستانو، تر څو په موږ کې شورا ته معتقد او وفادار ثقافت، فرهنګ او کلتور رایج او نهادینه نسي، د استبداد واکمني به تر ډېره دوام وکړي او په اسلامي هیوادونو کې به ټولنیز او اقتصادي جمود غالب وي. ځکه چې پرته له رښتینې اسلامي نظام چې شورا یې اساسي رکن او امیر مشر یې د ملت رښتونی خادم وي، د اسلامي امت د بیا راژوندي کېدو او پویا تمدن لپاره لږ چانس ده. له جرير بن عبدالله البجلي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې بیعت د لمونځ په اقامه، د زکات په ورکړه او هر مسلمان ته په نصیحت ورکولو وکړي. دا متفقن علیه حدیث دی. نصیحت، امر بالمعروف او شورا د اسلام مهم ارزښتونه دي چې نن په اسلامي نړۍ کې تر ډېره غایب دي. دا د علماو مسؤلیت دی چې د ټولنې په وړاندې خپل کردار ادا کړي. د دوی کار حق ته دعوت دی، د دین ارشاد دی، د دین دفاع ده، ولو د دوی په تکلیف تمام سي او خلکو ته مستقیمه لار ښوول دي. دوی باید په اسلامي ټولنه کې د یو مقتدر شورا د موجودیت ضرورت ته تبلیغ وکړي، هغه ته مبارزه وکړي او زموږ ځوانان نسل ته یې د یو ثقافي ارزښت په توګه معرفي او ذهن نشین کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راتلونکي شپږم پیغام کې هم د شورا بحث دی.